دغه کمکی ځوان شعیب نومیږي. د اچین ولسوالۍ په لرې پرته سیمه کې ژوند کوي. په اچین ولسوالۍ کې د ممتازو زده کوونکو لپاره یوه ستاینه غونډه په نظر کې نیول شوې وه. دغه کمکی ځوان پکې یو انګلیسي ټاپک تشریح کوو، خو د تشریح پر مهال په سټیج کې یو دم د هلک په سترګو کې اوښکې راغلې او دی په ژړا شو. دا چې دی ولې په ژړا شو، راځئ د ده د ژوند کیسه د ده له خولې اورو. زما نوم شعیب دی، د محمد انور زوی، د ننګرهار د اچین ولسوالۍ د عبدالحیلو سیمې اړوند د بازار سره نږدې د رغزي کلي. زه چې یم په عبدالخیلو شهید ګلاصغر عالي لیسه کې زده کړې ترسره کوم. تقریبا په 11 ټولګي کې یم او زه چې کله د ورځې یعنې سهار کې مکتب ویم نو د کور نه ځان سره هغه کوم خواړه چې دي یا خوراک چې کوم دی هغه ځان سره له کور څخه راخلم او زه هغه په مکتب یا دلته په لاره باندې خورم. که موقع پیدا کړم کور ته ځم که نه ځم کور ته، نو دلته راځم د عبدالخیلو څخه کهي ته پیدل راځم او دلته په ډاکټر فضل ښوونیز مرکز کې زده کړې ترسره کوم د انګلیسي غږ. الحمدلله په هر څه کې خواري ترسره کوم او انشاءالله چې دغه ستونزې چې کومې دي ما مخې ته اوس چې دي دا به انشاءالله چې زه ګالم د خپل وطن د جوړولو لپاره او همدارنګه د وطن ته د پرمختګ ورکولو لپاره انشاءالله چې دا ټولې ستونزې به زه ګالم. خو دا ټوله وجه چې دا د اقتصادي مشکلاتو د یوازې زه نه په عبدالخیلو یا په نورو ولسوالیو کې ټول دغسې زده کوونکي شته دی چې مشکلات لري، خو ولې دا موقع نه ورته برابروي چې خپل غږ لوړ کړي او یا د خپل ستونزې چاته بیان کړي. نو زه د عبدالخیلو څخه کهي ته پیدل ځم او راځم. انشاءالله چې دا هیله لرم چې د نورو زده کوونکو په څیر چې هغوی هم دا هیلې لري چې په راتلونکي کې نه یوازې د پیسو دپاره خپلې زده کړې وکړي بلکې د افغانستان د جوړولو لپاره، د افغانستان د لوړولو لپاره او د هغه د پښو په درولو لپاره هغوی له ما په شمول خواري کوي چې تر څو افغانستان د نورو هیوادونو سره یو ځای کړي. خدای دغسې ځوانان نور هم زیات کړي، په وطن مین ځوانان. تاسې پوهیږئ ډاکټر فضل د هیواد لرې په یو بل هیواد کې د مسافرت ورځ شپې سبا کوي او په خپله محصل دی، خو نوموړي په اچین ولسوالۍ کې د اچین ولسونو لپاره وړیا ښوونیز مرکز پرانیستی دی. دغسې لسګونه ماشومان په دغه وړیا ښوونیز مرکز کې زده کړې کوي. هلته د انګلیسي، کمپیوټر مکملې برنامې د ولسونو ته مکمل په وړیا ډول وړاندې کیږي. د استادانو ټول مصارف حتی د کتاب، کتابچه تر کمپیوټرو پورې ټول امکانات ډاکټر فضل په خپل شخصي لګښت باندې برابر کړي دي. د خپلو زده کړو ترڅنګ د کار کوي او په کار کې چې کومو پیسې دې ته پاتې کېږي دا په اچین ولسوالۍ کې د خپلو هیوادوالو لپاره لګوي چې دوی زده کړه وکړي او په راتلونکي کې ته یو څه جوړ شي. دغسې د ډېرو ځوانانو هیلې په دوی پورې تړلې دي. نو خدای دې وکړي چې دغسې ځوانان زموږ په هیواد کې نور هم زیات شي تر څو زموږ هیواد لا پرمختګ وکړي او د پرمختګ په لور روان شي، ځکه یوازینی څه هغه زده کړې دي چې موږ له بدبختۍ ژغوري. نو تاسې هڅه کوښښ وکړئ چې دغسې ځوانان تشویق کړئ، لا یې وهڅوئ چې تر څو په خپل وطن کې خپلو هیوادوالو ته دغسې د زده کړو زمینه برابره کړي.